ګرانو کتونکو سلامونه مې ومنئ. د واده د شپې اوله برخه مو درته وړاندې کړې وه، نن به یې درته دویمه برخه وړاندې کړم. هیله یم د ویډیو تر پایه پورې راسره پاتې شئ. د واده د شپې کامیابي او ناکامي د ښځې او میړه له یو بل سره د ښه چال چلند او غوره رویې پورې تړلی. څرنګه چې لوی خدای جل جلاله ښځه د شرم و حیا په ښکلي ګاڼه ښایسته کړي او له خولې څخه غږ رایستی نه شي، او بله دا چې هغې خپل کور پرېښی وي، نابلده او میلمنه غوندې وي، نو نر ته باید دی چې بشپړ زړورتیا او بې تکلفي د عمل ډګر ته لومړی راوړاندې شي او د دغې شپې په لمانځنه پیل وکړي، او د دې لپاره چې د ښځې نابلدتیا او پردهتوب یعنې بېګانګي په بلدتیا او ملګرتیاتوب بدل کړي. ښایي له ښځې سره ښه اخلاق ټوکې ټکالې وکړی شي او له مینې او خواخوږۍ ډکه ډاډګیرنه ورکړل شي. او ښځې ته هم پکار ده چې ناړامي غوره نه کړي، خپل میړه خپل د زړه ټوټه وګڼي او هر ډول مرسته په ډېره مینه ورسره وکړي، څو د هغې د خندا، مستۍ، لاسمږنې او چیړ چاړ حوصله زیاته شي. د واده شپه ښځې ته له دې امله د یو ازمېښت حیثیت لري چې یو د نابلدۍ له امله د میړه پر وړاندې لوڅېدا او بربنډوالی، او بل د بکارت یعنې پیغلتابه د پردې شلېدو، غوڅېدو پر وخت د درد او ټپي کېدو اندېښنه یې هم ملګرې وي، او بله دا چې ناپوهي او بې علمي له امله ځینې نران د بکارت د پردې شته والی چې د اندام نهایي یعنې کوس په منځ کې وي او د کوروالي په واسطه له منځه ځي، د ښځې سپېڅلتیا او پاکلمنۍ ګڼي، او نشتوالی یې بدچلنۍ او بدکاري. خو اسلامي طب او نبوي ساینس دغه خبر ناسمه ګڼي او وایي د ښځې د بکارت پرده د زیاتې مستۍ، ټوپ وهنې او د پلار پر کاله د پیغلتابه تېرولو له امله هم شکېږي. که د کوروالي پر وخت دغه پرده نه وي، ښایي سړی اندېښمن نه شي او د ژوندانه په ملګري د بدچلنۍ او بدګمانۍ ټاپه ونه لګوي. ښځه که څه هم د دغې پردې د شکېدو او دردېدو له امله اندېښمنه وي، خو دا اندېښنه خبره ځکه نه ده چې دغه درد یو خوږ درد وي، یعنې له درد سره خوند هم وي، او بل دغه ټپ چې 2-3 څاڅکي وینه ترې وڅاڅي پخپله رغېږي او هېڅ درملنې ته اړتیا نه لري. طبي علم دا هم ښودلې ده چې نر د ښځې په پرتله زر راتودېږي او بېرته زر سړېږي، خو د ښځې زر خوند نه راځي. نو د دې لپاره چې د ښځې ښه خوند راشي او کوروالي ته لیواله شي، باید نر خپله ښځه په مستۍ، غېږو ښکلونې، لاس موږنې او چیړ چاړ راوپاروي چې د هغې ښه خوند راشي، او کوروالی ورسره په ډېره مینه او زړورتیا وکړي چې هم د دواړو جنسي تنده ماته او زړه یې سوړ شي او هم یې کوروالی بریمن شي. درنو کتونکو، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په دې باره کې به نور معلومات په بله ویډیو کې درته وړاندې کړم. مننه، ښه وخت.